ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له پاکستانه کوو. لاهور ښار کې د پاکستان حکومت د اپوزیسیون لسګونه زره پلویانو لاریون کړی او د لومړي وزیر عمران خان د ګوښه کېدو غوښتنه یې کړې. دوی وایي لاریونونه به اسلام آباد ته وغځوي. حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پاتې پړاوونه باید په هېواد کې دننه پر مخ یوړل شي. نوموړي زیاته کړې چې افغان دولت د ځای په اړه ملاحظه نه لري او طالبانو ته وړاندیز کوي چې هر چېرته دوی وغواړي هلته به خبرې پر مخ یوسي. سکاټ میلر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې د 2021 زیږدیز کال تر جنوري میاشتې پورې به د امریکایي ځواکونو شمېر 2.5 تنو ته راکم شي. هغه دغه راز ویلي چې د طالبانو پاتې بندیانو خوشي کول په افغانانو پورې اړه لري او د بین الافغاني مذاکراتو پلاوی کولی شي په دوحه کې د نورو بندیانو خوشي کېدو مهال ویش چمتو کړي. پوهنې وزارت د پوهنې وزارت وایي چې د دې وزارت د سرپرست وزیر د وړاندیز او د ولسمشر د حکم پر اساس دغه وزارت په تشکیل کې د اسلامي تعلیماتو معینیت بیرته فعاله کړی. حامد کرزی پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي طالبانو جګړې شدیدې کړې، عامه تاسیسات ورانوي او پر افغان ځواکونو بریدونه کوي او پر وړاندې افغان حکومت هم جګړې شدیدې کړې او هوایي بریدونه کوي چې دا تاوتریخوالی باید کم شي. حنیف اتمر وایي نړیوال په افغانستان کې له هغې سولې ملاتړ کوي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې وساتي. نوموړي دغه راز د جنوا کنفرانس له مرسته کوونکو هیوادونو مننه وکړه خو ویې ویل چې د دوی مرستې مشروطې دي او که شرایط عملي نشي قطع کیږي. شمس الله سکزی د کندهار ولایت د ژیړۍ ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قومندان شمس الله سکزی په یو برید کې وژل شوی. راپورونه وایي چې نوموړی یو نفوذي پولیس سرتیري وژلی. ولسمشر غني ویلي چې دا اقلیمي بدلون له درکه افغانستان یو له اغېزمنو هیوادونو دی. د ده په خبره دلته په هرو 5 کلونو کې وچکالي راځي او همداراز د باران موسم په پسرلي کې دی چې د خونړیو سیلابونو د راوتو سبب ګرځي. ترکیه ژمنه کړې چې افغان پوځ ته به د خپلو اړتیاوو د رفع کولو لپاره په راتلونکو 5 کلونو کې 100 میلیونه ترکي لیرې افغانستان ته ورکړي. او وروستی خبر دا دی چې کاپیسا کې د ماهیانو روزلو 26 فارمونه جوړ شوي. له دغه فارمونو سږکال 15 مټریک ټنه د ماهیانو غوښه تولید شوې. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ستاسو شوپر ته راځم په لیو بخونکي خدای مسپارم. د الله په امان.